چین به له پنجشنبې ورځې څخه په ټولو امریکایي وارداتو 40 سلنه اضافي تعرفې لګول عملي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لینجیان تېره ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د امریکا لخوا د تعرفو د لګولو له امله د ټولو هیوادونو مشروع حقونه او ګټې په جدي توګه له خطر سره مخ شوي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا دغه عمل د سوداګرۍ نړیوال سازمان له اصولو څخه سخته سرغړونه ده او د څو اړخیزو اقتصادي نظامونو اصولو او نړیوال سوداګریز نظام ثبات ته یې سخت زیانونه رسولي دي. هغه وایي دا د یو اړخیزم سوداګرۍ ساتنې او اقتصادي ځورونې ښکاره بیلګه ده او د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه مخالفت شوی او چین د دې کار سخته غندنه او مخالفت کوي. لینجیان دې ته اشاره وکړه چې که امریکا د چین او امریکا او نړیوالې ټولنې ګټې په پام کې ونه نیسي او د تعرفې او سوداګریزې جګړې پر پیل ټینګار وکړي، چین به تر پایه مبارزه وکړي. بلخوا امریکایي میلیاردر ایلن ماسک له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې د هیوادونو پر وړاندې لګول شوې تعرفې لغوه کړي. واشنګټن پوسټ له خپلو دوو باخبرو سرچینو راپور ورکړی چې ماسک په دې تړاو ټرمپ ته په شخصي توګه اعتراض کړی دی. د بنسټیزو سیاسیونو په تړاو د ټرمپ او ماسک ترمنځ اختلاف د دوه نږدې ملګرو تر ټولو ژور اختلافات ګڼل کیږي.